ستړي مشه زه رحمان بن نوریم دا پروګرام بی کاسټ دی د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب سره د ټلیفوني رابطې وروستو په سیمه کې اوس عجیبه ګنګوسې روانې دي په ځانګړې توګه د پاکستان مطبوعات دیتا د پاکستان خلاف د سازش نوم ورکوي او د سازش ته داسې ویلي دي چې اوس هندوستان د دې جګړې وروستو طالبان او افغانستان هم په دې جګړه کې شاملول غواړي یا ملګري کول غواړي څنګه ملګري کول غواړي پاکستانی مطبوعات چې زیاتره پکې کانسپیرسي تھیریز په بنیاد باندې دا خبره کوي او یا پکې د دروغ یا د اندازو په بنیاد دا خبره کوي خو د دې حقیقت څه دی د دې رابطې واقعي هندوستان اوس د بګلهار ډیم سره غواړي چې هغه د پاکستان اوبه چې د کابل سیند اوبه دي هغه هم د افغانستان په ذریعه باندې پاکستان ته بندي کړي آیا دا واقعي اوس دا خبره وشوه چې هندوستان اوس دا پریکړه وکړه حقیقت سره دا درته وایم تاسو ته یاد وي په 2020 کې جयशंकर چې اوس یې متقي صاحب ته ټلیفون کړی دی کانفرنس ته په آنلاین بڼه وینا کړې وه په دې غونډه کې هغه په افغانستان کې پر روان تشدد د فکرمندۍ اظهار هم کړی و او دا یې هم ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د پرمختیایي کارونو ترسره کولو کې هندوستان کومک کول غواړي هغه ویلي چې افغانستان کې به هندوستان ټولې 3 ارب ډالر سرمایه‌کاري کوي مقصد دا ویلو چې په افغانستان کې د عام خلکو د حالت ښه کولو لپاره حکومتداري په برخه کې دا پرمختګ کول غواړي کوټ ان کوټ دغه ټکی دا و د افغانستان په 14 ولایتونو کې به اوس داسې یوه برخه هم نه وي پاتې چې د هند تر 400 زیاتې پرمختیایي منصوبې به پکې نه وي روانې هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو د افغانستان سره یو داسې قرارداد هم لاسلیک کړی دی چې د هغې په بنیاد به په کابل کې د کابل د سیند د پاسه د شاتوت په نامه یو ډیم جوړیږي او د دې ډیم مقصد به د کابل 2 میلیونه یعنی 6 لکه خلکو ته د څښلو اوبه ورکول وي دا ډیم به د پل خمري د بجلۍ د ټرانسمیشن لاین 202 کیلومتره مځکه باندې جوړیږي چې په 2009 کال کې جوړ شوی و د مخې نه او مقصد کابل ښار ته بجلی ورکول و د جنیوا په کانفرنس کې د هندوستان په ګډون د نړۍ نورو هیوادونو هم د افغانستان سره په دې پرمختیایي کارونو کې د 6 اربو ډالرو د مرستو اعلان کړی و د هند د دې بهرنیو چارو وزیر جयشंकर وینا و چې د 8 میلیون ډالرو وړې منصوبې په 4 برخو کې وسوم په دغه وخت کې په تیزۍ سره روانې دي او چې عام خلک ته ګټه اخیستی شي پرون چې دا خبر راغی نو خلکو عجیبه اټکلونه کول خو زه د تاریخ ځکه درته وایم د حقیقت ځکه درته وایم چې د دې خبرې حقیقت څه دی جयशंकर ویلي وو افغانستان کې د پرمختیایي مرستې 15 ډوله کارونه روان دي په هغو کې د بیا رغونې لوی منصوبې شامل دي چې د دلارام او زرنج ترمنځ 243 کیلومتره سړک هم پکې شامل دی چې د ایران سره نښتی دی بیا په 9 د فروری کال 2021 کې د سقوط نه مخکې د دې ډیم د جوړېدو یو تړون لاسلیک شو چې صدر اشرف غني او وزیر اعظم نریندر مودي هم د دې تړون مراسمو په غونډه کې آنلاین بڼه باندې ګډون کړی و په دغه وخت کې بیا ویل شو چې په دې منصوبه به 280 میلیونه ډالر لګښت راځي په دې غونډه کې دواړو مشرانو خبرې کړې وې او په دې 2 لسیزو کې له افغانستان سره چې هند کومه مرسته کړې وه په دې باندې خبرې اترې شوې وې د صدر اشرف غني صاحب خبره دا وه چې سولیز افغانستان د منځنۍ ایشیا لپاره یا د دې هیوادونو لپاره د پیوستون لپاره یو ډیر مهم ځای دی هغه ویلي وو کوټ ان کوټ له شاتوت ډیم سره به د کابل د واورې او باران اوبه مهار کړل شي چې د 2 میلیونه اوسېدونکو تنده ماتوي هغه ویلي وو شاتوت به کابل سیند ته هم کافي اوبه ورکوي چې یو ځل بیا د سمسورتیا ځنګلونو او تفریح مرکز وګرځي افغانانو تر مخه دا بند په 6 کلونو کې
د کابل په چار سیاب ولسوالۍ کې جوړېده چې خلکو ته د اوبو ورکولو ترڅنګ به یې 4,000 ایکړه مځکه هم اوبه کوله. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې بیان نظام الدین خپلواک ویلي وو په دغه وخت کې چې دغه بند چې د 140 میلیونو میټرو ماکبه اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري او د 2.9 میټره لوړوالی لري. د کابل 4,000 ایکړه کرنیزه مځکه به خړوبوي او د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته به اوبه برابروي. بیا په دې غونډه کې وزیر اعظم نریندر مودي ویلي وو چې هیواد به په هر حالت کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي او ملاتړ به کوي. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي ویل افغانستان او هندوستان په دغه وخت کې یو ځل بیا تر خپل منځ د اړیکو یو مضبوط بنیاد ایښودی دی. ښاغلي مودي په خپلو خبرو کې ویلي وو کابل کې د شاتوت بند چې نن یې دوی د جوړېدو تړون لاسلیک کړه د افغانستان او هندوستان د غښتلي اړیکو پایله ده چې ملاتړ یې کوي. دا بند د هغه تر مخه د کابل خلکو ته اوبه برابروي. کابل ښار د هندوستان د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ځانګړی ځای لري. دا ټکي د ښاغلي نریندر مودي وو. افغانستان سره تر اوسه 3 ارب ډالر مرسته کړې ده. هم دغه وخت کې اشرف غني دا خبر وویل او بیا ویلي وو چې دغه پیسو کې 80% یې د افغانستان حکومت په مهمو اړتیاو لګولې دي. که افغانستان په کابل سند بندونه جوړ کړي د پاکستان په اوبو د دې اثر او اغیزه څه کېدای شي. په دې موضوع باندې هغه وخت هم د فکرمندۍ اظهار شوی و. پاکستانیانو ډېر لوی فکرمندي ښودلې وه. یو پاکستاني سفارتکار او د اوبو د چارو مهم ماهر ښاغلي شفقت کاکا خیل سره په دغه وخت کې ما خبرې وکړې. افغانستان نه کابل دریاب چې کوم دی چې هغه ډېر لوی دریاب دی او هغه د پاکستان په اوبو کې تقریبا 10% یعنی 1/5 of the flows of the Indus come from Afghanistan. او د دې نه علاوه په وزیرستان شمالي جنوبي کې د کرم او د ګومل دریاونه هم د افغانستان نه راځي. نو یعنی افغانستان او پاکستان چرته هم د اوبو په مسله بحث نه دی کړی خو افغانستان ډېر لوی کردار د پاکستان په معیشت کې کوي. یعنی پېښور ستا پورا پېښور ویلي چې ده د دې اوبه د کابل ریور نه د ورسک ډیم او د نیرونو په راځي. ځینې خلک خو پاکستاني مطبوعات اوس اړم دي لګیا دي چې د هندوستان او پاکستان په جګړه کې کابل یا افغانستان یا طالبان چې دي دا د آلې او ټول په توګه هندوستان د یو سیاسي چال په توګه استعمالوي. خو د دې جے شنکر د پرونی ټلیفون کابل ته طالبانو ته سیاسي اهمیت په خپل ځای چې ځینې خلک دا ګمګوسي کوي چې گویا هندوستان اوس لګیا دی او د افغانانو د طالبانو حکومت چې دی دا په رسمیت شاید پیژندل غواړي او د اوبه ځکه بندوي چې د پاکستان سره جګړه راغلی ده نو د پاکستان خلاف د هندوستان نوی چال دی. خو تاسو ته ما حقیقت وویلو د کال 2020 2021 د دوه جدا جدا موقع تاریخ مې درته وویلو او دا حقیقت څه درته وایم چې دا خبریالتوب چې دی دا په اوتو بوتو نه کېږي. دا اکثره زه وایم او دا په اټکلونو او په ذاتي خواهشاتو هم نه کېږي. ځینې پاکستاني خبریال باید د دې ځان خبر کړي چې د سره اشرف غني په وخت کې د سقوط نه مخکې دا په کابل کې غونډه شوې وه. آنلاین دې غونډې ته صدر اشرف غني صاحب وزیر اعظم نریندر مودي وینا کړې وه. د دې پیسو اعلان شوی و خو د کابل د سقوط نه وروستو دا منصوبه ودرېده ځکه ودرېده چې هلته اړی ګړی جوړ شو هلته کې حکومت ختم شو هغه لاسلیکونه له منځه لاړل په منځ کې ډېره موده ولګېده. نو یو ځل بیا اوس هندوستان دغه خپل زوړ لوز پالل غواړي او تاسو وکتل د شفقت کاکا خیل صاحب خبره چې د کابل نه پېښور ته خواوشا علاقو ته ورسک ته او دغه ډیمونو ته څونه اوبه ځي او که چېرې دا اوبه ودرېږي څومره غټ تاوان او نقصان کېدی شي.
دې کې یو مهم پرمختګ چې تر ټولو زیات غټ زوینه ماغه خو دا دی چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ خو د اوبو لوزنامې شته دی لکه د انډسټری دی دا خو داسې لوزنامه چې هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو په سر شوي وي نه ده موجود نو هغه خبري اعلان چې په پاکستان کې دي پروګرامونه کوي او د افغانستان سره شاید ذاتی تعصب لري یا د هندوستان سره کرکه او دښمنی ده او دا تاریخي دښمنی او کرکه د خپل ځای باندې د دې ترمنځ شته دی او د کې شک نشته دی خو دا خبره کول چې اوس هندوستان دا کار وکړ دا سراسر دروغ دي سراسر ناپوهتیا ده او سراسر تعصب دی دا منصوبه هندوستان په 2000 کې اعلان کړی و 15 کاله مخکې اعلان کړی و جے شنکر په جنیوا کې دا خبره کړې و او بیا د دې معاهدې پوره کولو څنګه تاسو ته ما تاریخ خود خبرونه مې درته خودل په سکرین باندې او معلومات مې کراو تصدیق شوي درکړل دی باندې زموږ ملګرو خبريالانو هغه هم کار کړی وو مام کار کړی وو څنګه چې بار شفقت کا خل سے برکت تاسو خو دا خبرې چې مونږ کله کوو په دې موضوع باندې نو ثبوت سره کوو تصدیق سره کوو رښتیاواله پکې ځکوي ډیر ملګری ډیر افغانان د دې خبرونو خبر دي په ځانګړي توګه سیاسي چارواکي د اشرف غنی صاحب د حکومت خامخا خبر دي خو پاکستانی خبريالانو هم لري خبر او ځینې زمونږ دوستان ملګري چې په دې موضوع پروګرامونه کوي هغه تم پکار د لګ خواریو کې لګ کم سے کم کنور سره شي کولای د چیټ جی پی ټی په زمانه کې کله نور سم نشي کولای ګوګل په زمانه کې یو شاتوت په نوم باندې یو ټکه سرچ کوي تاسو ته به ټول معلومات راښکاره شي د لوزدامي به راښکاره شي نو هند اوس کچري د پاکستان سره خپل رقابت کوي د بغلهار ډیم په موضوع باندې کوي وي او ممکنه توګه دا هم دا یو سیاسي چال وي چې اوس دې ته بیا وریا شو خو حقیقت دا دی چې دا منصوبه د ښاغلي اشرف غني صاحب په وخت کې شروع کېده او دې لپاره هندوستان اعلان کړی و بل دا چې افغانستان ته په خپل د اوبو ضرورت دی افغانستان ته په خپل د خړوبي ضرورت دی افغانستان ته په خپل د کرنیز ځمکې لپاره اوبه ذخیره کول پکار دي افغانستان باید په خپل بجلی پیدا کړي د کابل سیند په اوبو باندې که د ورشک ډیم بجلی جوړي 220 کیلو واټ بجلی جوړي او پاکستان دغه نه ګټه پورته کوي نو دغه د کابل سیند اوبه باید افغانان ولي په خپل موخه باندې د خپل اولس لپاره پکار رانه ولي دغه بدیت څه دی په دې کې زیاتې څه دی نو د پرون راسیزه ګورم چې پاکستانی مطبوعات یو غوغا جوړه دا یو غویمه جوړه دا او سړی سوکدا وي چې طالبان لاړل خص شو طالبانو پیسې واغستې طالبان چې دوی د پاکستان خلاف د هندوستان سره ودرېدل او د شاتوت بند چې دی په دې باندې بوس وب جوړيږي ډیم جوړيږي او د دې نه بیا پاکستان ته ورسکته وبنه نورځي نو وب کبند شوي کبند نشوي دا بندې دي شي کړي شي بندې دی بل موضوع ده آیا افغانان د حق لري کنه لري پختره دا آیا کابل او د کابل ولس د حق لري کنه لري بل په دې باندې اوس که څوک بریک تاوي او په دې باندې دا کریډټ اغستل غواړي چې دا کار خما وکړه نو دا یو زیاتې دی هغه منسوبي چې د سر اشرف غني سره په وخت کې اعلان شوی وي او د هندوستان سره په لاسلیکونه شوي وو تړونونه شوي وو د افغانستان او هندوستان ترمنځ په دې لوزنامه باندې خبرې اترې شوي وي هغه باید ما غوښتل چې تاسو ته یاد کم د دې سیاسي اثرات په سیمه کې دي شي بالکل کې دي شي پاکستان د افغانستان سره په تیر شي د اشرف غني سره په وخت کې د هغه حامد کرزي سے په وخت کې دا تورونه و چې شل کونسلګری دي د هندوستان جاسوسان راغلي دي د پاکستان خلاف کار کوي دوی غوښتل چې دا افغانستان دغه 15 صوبه د چې څنګه غواړي هلته کې د غزې د خلکو د خواهش او مرزي مطابق او د اختیار خلاف د مرزي او د خواهش خلاف او د اختیار خلاف بدی چې غواړي هغه بکیږي دا څه خو نشي کېدی افغانستان باید د خپل محفوظ او منصوبو لپاره د نړیوالو سره معاهدي وکړي د خپل اولس مفادات چې دي هغه د اولیت ورکړي نو اوس په دې جګړه کې کچري یو خو پاکستان دا ول چې په افغانستان باندې هم راکټ وشتل شوی وو توغندې وربشتل شوی وو دا غي هم پرون جے شنکر او هغه امیر خان متقسی ول چې د دروغ دي داسې نه دي شوی یعنی په ځای دې چې افغانان یا افغانستان افغان اولس د هندستان خلاف د کرکې لپاره راوپاروي باید هغه ته د خپل خوخه د ژوند حق وي او هغه که د هندستان سره رابطه ساتي که د روس سره ساتي که د چین سره ساتي باید په خپل خوخه او د افغانستان د مفاداتو مطابق یو ساتي نه چې د پاکستان د مفاداتو مطابق یو ساتي
اوس پاکستان د دې په بدل کې څه کولی شي پاکستان تر اوسه پورې هم دغه بهرونه راغلي دي چې باید د دوستي او ملګرتیا چې د خپل ځای ولاړه وي خلک زه اکثره دا هم ګورم چې اوس په وروستیو کې چې کله د دې جګړې نه مخکې صادق خان صاحب تللی و بیا د پاکستان نایب وزیر اعظم او خارجه وزیر اسحاق ډار لاړ کابل ته نو چې په طالبانو سره بیا روغه جوړه وشوه هغه خلک چې د تعصب لري د پاکستان سره هغه خلاف دا یو غټ او بریا ده خو حقیقت دا دی چې د دې خبرو د ذاتی خواهشاتو نه پرته بنیادی تعلق د معلوماتو سره وي هغه معلومات چې ما تاسو درکړل په دې موضوع ډیر باس مانورم کولی شو چې طالبانو د هندوستان سره د اړیکه چې د پاکستان خلاف ده که د افغانستان د مفاداتو لپاره ده که د هندوستان سره دغه زړه انډیوالي ده 15 کاله بعد رسمي توګه باندې طالبانو سره د کابل د واکدارانو سره د نوي دلی د واکدارانو نیغه رابطه او په تیرو کالو کې 2021 راسي په 4 کالو کې د هندوستان دا رابطه چې دا ډېر وخت چې د حساس دی او د پاکستان د نقطه نظر نه واقعي چې حساسه وخت دی خو دا رابطه د دې لپاره به یو کال نور انتظار کوي چې دا جګړه د پاکستان او هندوستان ختم شي دواړو په خپلو کې سره روغ وشي نو بیا به رابطه کوي او په خپل پاکستان هم دا افر کړی دی د پاکستان وزیر اعظم هم دغه پرونی غونډې ته چې وینا کوله دی ویل چې جګړه دی حمله شروع کړه موږ جواب وویلو هغه دا وکړه چې دا جګړه دی وګټله اوس باید پیسفولي د امن سره دواړه هیوادونه پاتې شي نو که پاکستان اسلام آباد